السلام علیکم ورحمت الله. په دې هیله په دې امید چې تاسو به هم جوړ روغ او خوشحاله یاست. دوستانو د نن په ویډیو کې یو دوست پوښتنه راسره کړې ده چې هاشمي صاحب زه غواړم چې د خپل فیسبوک آی ډي نوم ور بدل کړم، دا زه څنګه بدل کړم؟ نو بالکل د نن په ویډیو کې به زه تاسو ته درښیم چې تاسو د خپل فیسبوک آی ډي نوم څه رقم بدلولی سئ. نو بالکل او په څو ټیم کې دا نوم چې دی هغه بدلیږي. نو بالکل ویډیو تر پایه راسره وګورئ. زه به د نن په ویډیو کې تاسو ته درښیم چې تاسو د خپل فیسبوک آی ډي نوم څه رقم ور بدلولی سئ. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. اوله وار راسه فیسبوک ته خپل داسې اکاونټ، یعنی اوس دا اکاونټ دی دا زه خاص نه استعمالوم، بس یې غواړم چې د دې نوم ور بدل کړم. نو د ټولو در مخه به تاسو راسئ سیټینګ اینډ پرایویسي ته. کله چې سیټینګ اینډ پرایویسي ته رالاست دا مو کلیک کړئ، د هغه بعد به بیا راسئ دا سیټینګ ته. کله چې سیټینګ ته رالاست دا مو هم کلیک کړئ. نو بالکل دوستانو د ټولو در مخه پرسنل انفارمیشن چې کوم ورته ویل کېږي دغه لیکه چې ما پر وکښل تاسو به پر دې باندې کلیک کړئ. کله چې کلیک کړئ پر دې باندې نو دوستانو دا اول ځل تاسو دلته کتلی سئ و دا ځای ته به راسئ، دلته چې دی نوم راځي. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک کړئ دا نوم نو بالکل دا به تاسو ته شو کړي په 3 دانې خانو کې. دی اوس ماته لیکي چې ته د خپل نوم چې دی دا نسې چینجولی اوس، هغه ځکه چې ستا 80 ورځې لا نه کېږي چې تا دا نوم چینج کړی دی. ښه، نو دا به تاسو داسې کوئ، دا د 19 اګست 2019 باندې ما دا نوم ور چینج کړی و. د هغه اوس څو کېږي هغه سپټمبر اکتوبر، یعنې اوس اکتوبر شروع دی خو 19 تاریخ نه دی راغلی، نو د دې 2 میاشتې نه دی پوره. نو البته دا چې دی موږ نسو بدلولی، تاسو به په 80 ورځو کې بعد بیا نوم ور چینجولی سئ، که نه تر هغو پر تاسو د خپل آی ډي نوم نسئ چینجولی. اوس ورځو بل آی ډي ته د هغه نوم به ورچینج. جي دوستانو دا ما یو بله پالتو آی ډي چې ده هغه خلاصه کړه. بالکل بیا به ولاړ سو هغه سیټینګ ته. د سیټینګ بعد چې کله مو دا کلیک کړه نو د دې کم پرسنل انفارمیشن چې دی هغه ته به راسو موږ تاسې، او پرسنل انفارمیشن چې مو کله خلاص کړي نو دا د مینوالو تاسو کتلی سئ د دې ونامه ته دا یې موږ رالو، د دې نوم به موږ دا یې اوس خلاص کړو. صحیح سو. نو د دې په نامه کې دا تاسو کتلی سئ چې دلته دا د 3 دانې نومونه په دې خانو کې راغلي دي، او دلته هم د هغه خبره کوي چې تاسو چې کله نوم بدل کړئ بیا په 80 ورځې کې د دې نوم بدلولی سئ، که نه یې نسئ بدلولی. نو چلو جی صحیح دی، موږ د هغه در مخه ورځو ټول ته دغه نوم چې دی دا موږ ور ختموو نه. دلته به موږ تاسو ولیکو دا فاونډیشن به کو بالکل کشنی بیسی کی به راولو اتا فاونډیشنز هیلپر چونکې دا ورب چې کوم دی چې کوم نوم د دې د راځي هغه به تاسو په نامه کې نه استعمالوئ، خامخا به نوم وي. چلو جی، نو دا 3 دانې نومونه چې دي دا ما راوستل. یو اول نوم دی، یو د مینز نوم دی، یو په آخر کې نوم دی. نو اوس به تاسو رویو چینج ته ورځئ. کله چې تاسو رویو چینج ته ولاړاست نو دا ګوره دوی تا ته 3 اپشن ښکاره کوي چې ته کوم اپشن باندې اوکې کول غواړې. نو دا اول اپشن چې دی هغه بالکل زما دپاره صحیح دی، کوم اپشن چې ما خوښ کړی دی نو هغه اپشن صحیح دی. نو اوس به زه دلته خپل پاسورډ ور واچوم، او کله چې پاسورډ ور واچوم بیا به تاسو ووینئ چې زما آی ډي خلاصیږي. او نو بالکل دوستانو ما پاسورډ ور واچوئ، نو د پاسورډ بعد دا دی تاسو کتلی سئ ډایرکټ زما آی ډي چې ده هغه دا د خلاصه سوه. مخکې زما د آی ډي نوم چې و هغه په دې نامه باندې و، تاسو کتلی سئ په دې نامه باندې و، لیکن چونکې اوس نوم ما ور بدل کړي اوس به موږ تاسو وګورو چې په کم نامه باندې ده. اول ځل خو زموږ آی ډي چې کومه وه هغه په دې نامه باندې وه، اوس دا د بدله سوه. اوس یې تاسو کتلی سئ مخکې په هغه نامه وه، اوس په دې نامه باندې سوه.